دا کهاني د یو ځوان ده چې زاهد نومیږي. داسې شپه چې باران اوري، ږلۍ پرېوځي او هر څوک کور دروازې ټینګې بندې کړي. یوازې یو کس وي چې یوازې ناست وي او فکر کوي چې خوندي دی. خو آیا رښتیا هم خوندي دی؟ باران څاڅکي د کړکۍ ښیښې وهي، داسې لکه څوک چې د باندې د چا لاس ټکوي. ناڅاپه د کړکۍ ښیښه په دروند غږ وټکول شوه. زاهد ورو ورو ورغی، خو بهر هیڅوک نه و، یوازې باران. هغه بیرته چوکۍ ته کېناسته، خو موبایل یې په خپله آن شو. په سکرین باندې یو عکس ښکاره شو. زاهد په خپل کوټه کې ناست و، مګر د هغه شاته یو تور سیوری ولاړ و. زاهد وارخطا شو، ژر یې شاته وکتل، خو کوټه تشه وه. ده ځان ته وویل کیدای شي د موبایل تېروتنه وي. خو ساه یې درنه شوه کله چې د کوټې دروازه ورو ورو په خپله وخوځېده. دروازه خلاصه شوه او د دهلیز په تیاره کې یو اوږد باریک سیوری تېر شو. هوا ناڅاپه سړه شوه. زاهد خپل موبایل پورته کړ. په هماغه شېبه کې د دروازې په لور دروند ټک ټک پیل شو. ده په زوره غږ کړ، څوک یې؟ هېڅ ځواب نه راغی، خو ټک ټک نور هم زور شو، داسې لکه څوک چې غواړي دروازه ماته کړي. زاهد په ویره ورغی. دروازه یې په ناڅاپي ډول خلاصه کړه، خو هېڅوک نه و، یوازې تیاره دهلیز. بیرته یې کوټې ته ورمنډه کړه. د موبایل په سکرین ویډیو روانه وه. په ویډیو کې تور سیوری ښکاره شو چې ورو ورو د زاهد په لور را روان و. ناڅاپه د کوټې څراغ په خپله آن شو. زاهد ودرېده، شاته یې وکتل، خو د ده شاته د چا ساه اخیستل اورېدل کېږي. سړه هوا په کوټه کې خپره شوه. د کړکۍ ښیښه لا دننه یخه شوې وه. په تصویر کې ښکارېده چې د هغه شاته یو تور موجود ولاړ دی، د سره خوځېدونکو سترګو سره. هغه ورو ورو غږ وکړ، ته خو تل ځان یوازې ګڼې، خو زه له ډېر وخته دلته یم. په دې شېبه کې کوټه په بشپړ ډول تیاره شوه. د زاهد ورو ورو ساه ایستل اورېدل کېدل. وروسته د چا د خندا غږ خپور شو، یو نری اوږد وېرېدونکې قهقهه. او بیا هر څه چوپ شول. په موبایل کې وروستی تصویر دا و چې زاهد خالي چوکۍ ته ناست دی، خو د هغې پر ځای یو تور سیوری ورته خاندي.